د افغانستان اسلامي امارت د زعیم علی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم پر بنسټ د لویو لارو پر مسیر کې 15 محراب مسجدونه رغول کیږي چې د کابل کندهار لویې لارې پر مسیر د کندهار ولایت په دامان ولسوالۍ کې د یو محراب مسجد د رغونې چارې د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزراء عالی مقام اقتصادي مرستیال محترم الحاج ملا عبدالغنی برادر آخوند د ټولګټو وزارت د سرپرست وزیر محترم الحاج ملا محمد عیسی ثانی او یو شمېر نورو سیمه ییزو مسؤلینو په شتون کې پیل شوې. د یاد مسجد د پرانست غونډې په مراسمو کې د ټولګټو وزارت سرپرست وزیر وویل د علی قدر امیر المؤمنین شیخ صاحب په امر سره په ټول افغانستان کې 15 مسجد جوړیږي. دا مسجد چې موږ تاسې اوس افتتاح کوو دا په 3 جریبه کې دی. دا مسجد په زنانه مسجد به جلا وي، مردانه به جلا وي. د اودسو ځایونه به هم د دواړو د ښه په پرده کې ښه جلا وي. په مسجد کې به تقریبا په یو وخت کې د نارینه‌و په مسجد کې 170 نفره لمونځ کوي په یو وخت کې، او په زنانه مسجد کې به په یو وخت کې 110 زنانه لمونځ کوي. ورپسې د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال د خپلو خبرو پر مهال د کابل کندهار لویې لارې او یو شمېر نورو رغنیزو پروژو یادونه وکړه او زیاته یې کړه اوس په بدخشان کې ما جمله صاحب دوی داسې یو سړک شروع کړی دی چې د خیره د چین سره به وصل کیږي چې زموږ ټوله هغه اجناس هغه اموال چې د صادرېدو دي هغه به موږ چین صادروو. په پای کې د یاد وزارت د کندهار زون د پروژو مسؤل محترم انجینر شیر حسن خوشیوال او ځینو نورو محلي مسؤلینو خبرې وکړې او ویل انجینر صاحبانو خپل وطن ته به شپه ورځ خدمت کوو چې ما تاسو سپینګیري مشران په دا حالت کې ما تاسو سره منډه کوي ګرځي نو ما تاسو ټولو ځوانانو ته که مجاهدین دی که انجینر دی که کارګر دی ټول د دې افغانستان بچی دی نو باید شپه ورځ خپل زحمت وباسي او خپل کار وکړي. دا یو غټ افتخار دی. د یادونې وړ ده چې د یاد مسجد رغنیزې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي او ټول تأسیسات به یې په سولریزې برېښنا سمبال وي.